سلامونه د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو نن درته د ادم خان او درخانۍ رښتینې کیسه کوم خو په دې شرط چې دا چینل لایک کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. ادم خان او درخانۍ فولکلوریکه کیسه. د بازدرې په بره خوا کې د طاووس خان لور درخانۍ ډیره ښایسته او نیازبینه وه. کله چې لویه شوه نو ویې لیدل چې د کلي هلکان د زده کړو لپاره ملا ته ورتلل. د هغې هم شوق و چې سبق ووایي، نو تر ځوانۍ یې د کلي د ماشومانو سره یو ځای په جومات کې زده کړې کولې. د بازدرې په ښکته یا کوزه برخه کې د مټخیلو د قام حسن خان زوی ادم خان نومیده. د هم د کلي په جومات کې سبق وایه او د رباب غږولو سره یې زیات شوق و. ادم خان د خپل تربور تتر خان سره د تورې یوه مقابله ګټلې وه او د انعام په توګه د هغه نه 2 مریان یې اخیستي وو چې یو یې میرو او بل بلو نومیده. ادم خان به په خپل اس ګرځېده چې هغه ته به یې مجنون وایه. یوه ورځ ادم خان د یو دیني کتاب په جمله پوه نه شو، نو چا ورته وویل چې د بر درې ملا صالح ډیر پوه سړی دی. ادم خان په اس سپور هلته ولاړ، خو ملا په څه بل کار بوخت و، نو ادم خان ورته په انتظار شو. لږه شیبه وروسته درخانۍ هم د یو کتاب سره راغله چې د ملا سره سبق ووایي. هلته یې ادم خان ولید او ترېنه د نوم او د کلي پوښتنه یې وکړه. ملا دوی دواړه په خبرو ولیدل او پوه شو چې د ځوانۍ مینه لیونۍ وي. هغه درخانۍ ته وویل چې بیا به جومات ته د زده کړو لپاره نه راځي. درخانۍ ګیلمنه کور ته راغله او پلار ته یې د ملا خبره وکړه. هغه ملا راوبللو او ترې پوښتنه یې وکړه چې ولې د هغه لور ته سبق نه ښایي. هغه ورته وویل چې لور یې اوس د ماشومتوب له درشله وتې ده او که هغه د سبق سره دومره شوق لري یو بل ځای دې ورته جوړ کړي، هلته به دا په پرده کې ناسته وي او دی به ورته سبق ښایي. طاووس خان شتمن سړی و، نو دا خبره یې ومنله او د درخانۍ لپاره یې یو بیل ځای جوړ کړ. هغه به دې ځای ته په سطر کې د زده کړو لپاره ورتله. یوه خدمتګاره چې نوم یې ګیلنۍ وه ورسره ناسته وه. هغه ملا ته به طاووس خان د میاشتې تنخواه ورکوله. درخانۍ په سبق کې تکړه وه او ډیر ژر یې د پوهې او د ښایست شهرت بازدره کې خپور شو. د یوسفزیو په یو واده کې د ادم خان مور پلار هم میلمانه شوي وو او هلته د ښځو او د سړو په غبرګ اتڼ کې یوه پیغله چې توتیا نومیده هغوی د خپل زوی لپاره وغوښته. ادم خان په دې خوشحاله نه و، خو د مور و پلار نه مجبور شو. یوه میاشت وروسته د واده نیټه وټاکل شوه، خو په دې وخت کې چا د توتیا پلار ته خبر راوړ چې ادم خان په درخانۍ مین دی او هغه یې په ماشومتوب کې د ده په نوم کړې وه. طاووس خان د سیمې تر ټولو لوی خان و او دوی د هغه سره دښمني نه شوه کولی، نو د ادم خان پلار ته یې پیغام ور واستاوه چې دوی خپله لور ورله نه ورکوي. ادم خان دا پیغام خپل سپکاوی وګاڼه، ځکه هغه د توتیا سره واده نه غوښتو، ولې اوس یې دا بې پښتو کار باله. یوه شپه یې خپل دواړه مریان بلو او میرو له ځانه سره کړل او توتیا یې د خپل پلار د کور نه راوتښتوله. د توتیا ورور بازید خان د خپل سپکاوي بدل اخیستو لپاره یو لښکر جوړ کړ او د ادم خان کلا ته روان شو. یو لنډ جنگ وشو او بایزید خان مات شو. څو ورځې وروستو ادم خان یوه جرګه د بایزید خان کلي ته ولېږله او د دواړو ترمنځ روغه وشوه. ادم خان د درخانۍ په مینه کې ډوب هر وخت غمجن ګرځېده. د ده پلار حسن خان یوه ورځ د بلو خان نه پوښتنه وکړه چې څه خبره شوې وه او هغه ورته د درخانۍ حال ووایه. حسن خان د درخانۍ پلار طاووس خان ته مرکه ور واستوله چې لور یې خپل زوی ته وغواړي. طاووس خان خپله لور په بنې نه ورکوله او انکار یې وکړ. د درخانۍ لپاره یوه بله مرکه هم راغله چې د پایو خان لخوا وه. هغه یو شتمن خان و او په سیمه کې ډیر زور درلود. د درخانۍ پلار خپله لور پایو خان ته د ورکولو فیصله وکړه.
درخانۍ چې خبره شوه نو ځان یې په کوټه کې بند کړ او په مخ یې څادر واچاوه چې که هر څوک د دې کوټې ته راغلو نو دا به ځان ووژني. هغې خپل پاتې عمر د خدای په عبادت کې د تیرولو فیصله وکړه. د طاووس خان خور په بره پاز دره کې واده شوه او د هغه لور لښکي نومېده. دا د درخانۍ د ماشومتوب ملګرې وه او دواړو د یو بل سره قول کړی و چې که هره یوه ودېده بله به د هغه واده کې ارومرو ګډون کوي. د لښکۍ واده جوړ شو نو هغې مور ته وویل چې درخانۍ ورته راولي. مور یې پوهه کړه چې درخانۍ اوس په ډیر ستر کې ځان ساتي او د خپلې خونې نه د نه وتلو قسم یې کړی دی. دومره لرې به را نشي او له هغه زړه صبر کړه. لښکي ورته ګواښ وکړ چې که درخانۍ رانغله نو دا به په ډولۍ کې نه کیني او زندۍ به غاړې ته واچوي. مور یې ولاړه او د درخانۍ پلار ته یې ټوله کیسه تیره کړه. هغه ورته ځواب ورکړ چې درخانۍ د خپل ستر د نه ماتولو قسم کړی دی. خور یې مروره شوه او ورور ته یې ښیرا وکړه. د درخانۍ مور ورته په قهر وویل چې د دې ښیرو ته څه اړتیا ده؟ زما لور د خپل واک ده، ورشه ورته ووایه او که زړه یې و نو در سره به روانه شي. ترور یې درخانۍ ته د راتللو وویل نو هغه ورته ځواب ورکړ چې دا په ستر ده او بل کلي ته تلل ورته ګران و. ترور ورته وویل چې تا په ماشومتوب کې د لښکي سره لوز کړی و، اوس که ورنغلې نو هغه به ځان زندۍ کړي. درخانۍ چې دا واورېدل نو د تلو لپاره آماده شوه. یوه هوښیاره ښځه نرمۍ یې ځان سره کړه او په ډیرو څادرونو لاندې پټه د لښکي واده ته روانه شوه. ادم خان چې خبر شو چې درخانۍ د خپلې ترورزۍ واده ته د کور نه راوتلې وه نو همهغه واده ته یې د هلک لخوا ګډون وکړ. د لښکي د پلار په حجره کې د ټنګ ټکور محفل تود شو او ادم خان په خپل رباب یوه خوږه نغمه وغږوله. په واده کې ورغلې ښځې د حجرې او د کور ترمنځ د یوه دیوال نه وار په وار لوړې شوې چې د رباب غږونکی ځوان وویني. په حجره کې ناستو ځوانانو هم دیوال ته پام شو. کله چې د درخانۍ وار راغی نو هغې هم له دیواله سر پورته کړ. هغه وخت د دوی دواړو سترګې په یو بل ولګېدې خو نورو خلکو هم درخانۍ ولیده. لښکۍ واده شوه خو درخانۍ هم هلته د ترور کره پاتې شوه او پلار ته یې ځواب ور واستاوه چې هغه ناروغه وه. په اصل کې ادم خان هغې ته یو پټ پیغام ور واستاوه چې دی به د یوې چینې پر غاړه د درخانۍ په انتظار وي. دواړو د دې چینې پر غاړه څو وارې د یو بل سره ولیدل او د زړه حال به یو بل ته وایه. درخانۍ بیرته خپل کور ته ولاړه خو ګیلنۍ د لارې د دوی ترمنځ لیکونه او زباني پیغامونه تلل راتلل. ادم خان د میرو او بلو سره یوه شپه د درخانۍ کوټې ته هم ورغی. د دوی مینه او ملاقاتونه پټ پاتې نه شول او یوه ورځ چا پایو خان ته پیغور ورکړ چې درخانۍ یې غوښتې وه خو واده ورسره نه کوي. د طاووس خان نه یې د واده نیټه وغوښته. درخانۍ واده شوه خو پایو خان ته یې وویل چې هغې بد خوب لیدلی دی او تر 10 ورځو به ورته نږدې نه راځي. پایو خان په هغې مین و او دا خبره یې ومنله. هغه د خپلو ملګرو سره ښکار ته ولاړ نو درخانۍ ادم خان ته پیغام ور واستاوه. ادم خان هغې ته ځواب ور استولی و چې دا دې هماغې چینې ته راشي چې دوی پکې په لومړي ځل لیدلي وو. بیا د میرو او بلو سره په خپله هم چینې ته روان شو. درخانۍ د ګیلنۍ سره هلته راغله نو ادم خان په خپل آس سپره کړه او یو بل کلي ته یې بوتله چې څوک ورباندې شک ونه کړي. دا یې هلته د خپل امانت په توګه ور وسپارله او په خپله یې کلي ته مخه کړه. پایو خان چې خبر شو نو بیرته راغی او د کلي مشران یې راټول کړ. په جرګه کې دا فیصله وشوه چې درخانۍ د پایو خان میرمنه وه او د هغې تختول د ټول کلي سپکاوی و. بیا څو کسان د وسلو سره درخانۍ د راوستلو لپاره هغه کلي ته ولاړل چې درخانۍ پکې پناه اخیستې وه. د پښتنو د ننواتې دود پر ځای ساتلو لپاره دوی وویل چې د ادم خان لخوا راغلي وو او درخانۍ یې له هغه ځایه وویستله. تر هغې د ادم خان او د پایو د ملګرو ترمنځ یوه نښته وشوه چې پکې بلو ووژل شو. ادم خان د هغه په مرګ سخت خفه شو او د بدل اخیستو لپاره روان شو. د پایو سره وجنګېد، سخت چپي او د خپلو زخمونو د لاسه مړ شو.
د قبر یې د هغې چینې پر غاړه جوړ کړ او پایو خان بریالی خپل کور ته ولاړ. درخانۍ چې د ادم خان د مرګ نه خبره شوه نو پایو ته یې زارۍ وکړې چې دا د هغه قبر ته تلل غواړي. د پایو خان زړه اوس ډاډه و چې خپل رقیب یې وژلی و، نو د درخانۍ او د هغې د خدمتګارې د تلو لپاره یې اسونه زین کړل. چې کله درخانۍ د ادم خان قبر ته کېناسته نو په هغې لاسونه وغوړول او د خپل مرګ دعا یې وکړه. ځینې وایي چې درخانۍ هملته مړه شوه او د هغې قبر هم د ادم خان په څنګ کې جوړ شو. ډیره موده وروستو هغه قبرونه یو ځای شول او اوس د بازدرې په هدیره کې یو لوی قبر ته خلک د ادم درخانۍ قبر وایي. لیکواله صفیه حلیم.